اشرف غنی له اماراتو څخه وځي او یو بل هیواد ته ځي. دا چې کوم هیواد دی په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. غنی له اماراتو څخه وځي د یو بل هیواد تابعیت ترلاسه کوي او ویل کېږي چې د اماراتو حکومت اشرف غنی نه پرېږدي چې د افغانستان څخه د وتلو وروسته حقایق بیان کړي. له همدې کبله هغه همدا اوس یو بل مهم هیواد ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي دی چې اشرف غنی هڅه کوي لبنان ته ولاړ شي او هلته د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړي. نبیل نه دی ویلي چې هغه به څه وخت د متحده عربي اماراتو څخه وځي، خو زیاته کړې یې ده چې عربي متحده اماراتو کې د افغان تابعیت په لرلو هغه ته ساحه تنګه شوې. غواړي له دې هیواد څخه ووځي او لاړ شي لبنان ته. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.